زه د دې دود له کبله ډېره حیرانه شوم. دا نو کوم ځای دی؟ په دې شیبه کې مې ملیحه ولیده چې تر لاسونو یې نیولې وه او زما کوټې ته یې راوستله. کله چې مو یو او بل ته وکتل سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. هغه هم په ژړا شوه او زما په غېږ کې راولوېده. دواړه ډېرې وژړېدو، خو مشرې ښځې په غرور سره راکتل او ویې ویل غلی شئ، په دې کور کې باید یوازې وخندل شي، عیش وشي. زه د دې دود له کبله ډېره حیرانه شوم. دا نو کوم ځای دی؟ په دې شیبه کې مې ملیحه ولیده چې تر لاسونو یې نیولې وه او زما کوټې ته یې راوستله. کله چې مو یو او بل ته وکتل سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. هغه هم په ژړا شوه او زما په غېږ کې راولوېده. دواړه ډېرې وژړېدو، خو مشرې ښځې په غرور سره راکتل او ویې ویل غلی شئ، په دې کور کې باید یوازې خندل وشي، عیش وشي، دلته ژړا کومه معنا نه لري. زه پوهه شوم چې لومړنی ګمان مې سم دی او موږ یې رنډې خانې ته راوستلي یو. ومې پوښتل تاسې څوک یاست چې پر موږ داسې امرونه کوئ؟ زه د دې کور مشره او ستاسو مالکه یم. پر تاسو هر یوې مې 200 منه ورکړي. حاجیان هم د حبشې پر غلامانو هم دومره پیسې نه ورکوي لکه ما چې پر تاسو ورکړې. ولې موږ لکه چې تر حبشې غلامانو تاسو ته ارزښت نه لرو؟ رښتیا هم څومره پوس فطرته سړي خواره یاست. پر دې مهال د سکینې په اړه سوچ کې شوم او ومې ویل آیا کولی شئ پر موږ احسان وکړئ؟ او یوې پوښتنې ته مې ځواب راکړئ. هو ووایه سکینه څه شوه؟ پرېږده هغه هم له منځه لاړه او دوزخ ته روانه شوه. مړه شوه؟ هو د هغې د مړینې له کبله پر ما او ملیحې لوی غم خپور شو. خپلې ژړا ته مو ادامه ورکړه. ومې ویل ملیحې دا د دې ډلې د لړلو اعمالو لومړنۍ قرباني ده. خدای جل جلاله دې له دې ګناهونو څخه تیر شي او ورباندې ودې رحمیږي. ویې وژله خو خوشحاله یم چې په خیر مړه شوه. په تقوا او پرهیزګارۍ دا نړۍ پرېښوده. هغه لومړنۍ کسه وه چې پر موږ ورحمېده او زموږ لپاره غمجنه او ګردسره بدله شوه. الله جل جلاله دې د هغې قاتلان د اعمالو په سزا ورسوي او په ډېر کړاو سره دې د ژوند له نعمت څخه بې برخې کړي. مشرې مېرمن وویل هیچا ونه وژله، هغه خپله مړه شوه. ومې ویل ولې؟ تر هغې وخته چې هغه کور ته نه و تللي هغې هیڅ ناروغي نه لرله. کله چې وخت ګوتو ته ورغې نو زموږ پر وضع ورحمېده او هڅه یې وکړه چې زموږ لپاره یو خدمت ترسره کړي. ته ولې وایې چې مړه شوه؟ زما خپله په یاد دي هغه یې دومره ووهله چې هماغه شیبه له پښو ولوېده. بیا یې تریاک ورکړل او ژوند یې ورڅخه واخیست. تاسې ګمان کوئ دا جنایتونه به همداسې پټ پاتې وي او هیڅوک به هم ورڅخه خبر نشي؟ تاسې دا خیال کوئ چې دا وحشیانه کارونه به کوم بدل ونه لري؟ دا نړۍ یو سمبالونکی لري او دا ځمکه او اسمانونه یو خدای لري. کیدای شي د عالم د مخلوق په نظر پر خپلو جنایتونو کوم سرپوښ کیږدی، خو دا کارونه له خالقه پټ نشي پاتې کېدی. زما د سکینې او د داسې نورو اسیرانو غچ به له تاسو واخلي چې ستاسو په ظالمانه منګولو کې بندي شوي یو. دا روزګار به هم ستاسو خودسریو ته د پای ټکی کېږدي. که په دې نړۍ کې د خپلو اعمالو سزا ته ونه رسیږئ، په هغه بله نړۍ کې به رښتینې غچ اخیستونکي تاسې خپلو سزاو ته ورسوي. په هغه بله نړۍ کې به رښتینې غچ اخیستونکي تاسې خپلو سزاو ته ورسوي. اوس مو چې هر څه له لاسه کېږي هغه وکړئ. هغې مېرمنې ویل اسیې دا نجلۍ لا ناروغه ده او افلاطي وایي. د هغې څارنه او ښه خدمت وکړه او هڅه وکړه چې د مخ رنګ یې د خلکو د کتنې او معاشرت وړ وګرځي. د هغې د پاکۍ خیال هم ساته. که یې هر څومره ښه څارنه وکړې زه به هغومره ډېره خوشحاله شم. کله چې هغه روغه شوه زه به یو ښه انعام هم درکړم. که ملیحه چې تر دې وروسته به یې حوریه بولي ورته راځي پروا نه کوي. د هغې کټ هم دلته راوړه. تر هغه وخته چې روغه شوي نه وي څوک حق نه لري چې دې کوټې ته راشي. ته هم باید په 2 ورځو کې هغه خپل حالات ته راولي، ځکه ما پر دوی ډېرې پیسې لګولي. دوی باید زما پور ادا کړي. اسیه تر پایه غلې ولاړه وه. اخر یې وویل سمه ده،
هیله لرم چې زما په څارنه او خواریو به ډېر ژر روغې شئ. مشره مېرمن موږ ته مسکی شوه او له کوټې ووته. پر دې مهال سخته وټوخېدم. 2-3 دقیقې مې خولې ته دسمال نیولی و. ومې لیدل چې له سینې څخه مې څو څاڅکي وینه هم راوتلې ده. ملیحې ته مې وویل دویمه قرباني دې مبارکه وي. پوهه نه شوم. زما له سینې څخه راوتلې وینې ته وګوره. ملیحه په غور سره ورته ځیر شوه. ومې ویل زه په نري رنځ یعنې سیل اخته شوی یم. زه به هم ډېر ژر له سکینې سره ماله شم. ملیحې ویل دویمه قرباني به زه یمه، ته به درېیم تنې. ولې؟ ډېر ژر به پوهه شي. سربیره پر دې ته باید تر موږ نیکمرغه واوسي او د جنایتکارانو مکافات تر پایه وګوري. په دې شیبه کې مې په یاد شول چې باید تر مړینې وړاندې د خپل ژوند تاریخ ولیکم، خو د کار وسایل مې نه لرل. یو څه شیبه په دې سوچ کې وم که له کوم ځایه قلم او کاغذ ترلاسه کړم. د کوټې کړکیو ته مې وکتل چې زیاتره هندارې ماتې شوې وې او پر ځای سپین کاغذونه نښلولي وو. خوشحاله شوم چې څو پاڼې خو په لاس کې لرم. که څه هم دغه کاغذونه زما د بدمرغه تاریخ لپاره نه بسېدل، همداراز قلم او رنګ ته مې هم اړتیا لرله. تر څو سوچ وروسته مې په پام کې ونیول چې خپله ساتندویه او پر ستاره تېره باسم چې کاغذ او قلم راته برابر کړي. هماغسې چې پر کټ غځېدلي وم له ساړه سویلي سره مې وویل له کوم مصروفیت مې لرلی دغو زړه بوږنونکو پیښو او وضعیت به لږ رنځ راکوه. کیدای شي بوختیا را سره مرسته وکړي چې له بستر څخه ژر اوچته شم. زما دغې جملې پر ستارې ژور اغېز وکړ. څرنګه چې زما د خبرو مینهواله وه نو ویې ویل څنګه مصروفیت غواړې؟ زه له انځورګرۍ سره ډېره مینه لرم. زما خورلڼه ملیحه هم خبره ده. که ما د انځورګرۍ وسایل لرلی اوس به مې رسمونه کښل. ملیحه هم زما خبرو ته په سوچ کې تللې وه. هغه پوهېده چې نوی تصمیم مې نیولی دی. هغې هم زما خبرې وغځولې او ویې ویل هوکې دا جنۍ له انځورګرۍ سره ډېره مینه لري. هغه جنۍ وویل تاسې کومو شیانو ته اړتیا لرئ؟ کاغذ، قلم او رنګ ته؟ ما اوریدلی چې رسامي په بېلابېلو رنګونو کیږي. سمه ده، خو زه په تور رنګ انځورګري کوم. جنۍ زما په خبرو ډېره خوشحاله شوه او ویې ویل سمه ده، زه به درته رنګ، قلم او کاغذ تیار کړم. زما د مننې په جواب کې ویل اوس نشم کولی، ځکه که اوس ورپسې د باندې لاړه شم مشره مېرمن مې ویني او په غوسه به شي چې ولې مې یوازې پرېښي. خو غرمه یا د شپې چې دلته ګڼه ګوڼه زیاتیږي ټول به په خپلو دندو بوخت وي. زه به دغه شیان درته راوړم. نن شپه میلمانه لري چې دومره ډېر خلک به راځي. د نورو شپو په څېر به خلک راځي. ومې پوښتله د څه لپاره راځي؟ وی ویل تاسې نه پوهیږئ چې دا فاحشخانه ده او د تفریح لپاره راځي. که څه هم دا ټکی مې حس کړی و خو تر اوسه مې داسې په زغرده نه و اورېدلی. په دغه نفرت پارونکي تورې ډېره خواشینې شوم او ډېره ووېرېدم. ومې پوښتله موږ یې د څه لپاره راوستلي یو؟ وی ویل دا خو څرګنده ده هره جنۍ چې دلته راولي د عزت د له منځه وړلو لپاره یې راولي. موږ یې هم د دې سپک عمل لپاره راوستلي یو. دا خو څرګنده خبره ده. نو تاسو خیال کړی و چې د میلمستیا لپاره یې راوستلي یاست. موږ خو بدلمنې نه یو. دلته چې ډېرې نجونې راوستل شوي زما په ګډون بدلمنې نه یو. دغه کور ته په راتلو سره بدلمنې شولو. له دې وحشیانه کار څخه د دویو مقصد څه دی؟ روزي ګټل او ګټه. ایا تر دې بل بې شرفانه کار شته؟ د بدلمنې لومړنی شرط بې شرفي ده. ته یوه پوهه جنۍ ښکارېږي. ولې دغه کار ته راضي شوي؟ له موږ څخه یو تن هم په خپله خوښه دغه کار ته غاړه نه دی ایښي. زموږ له همډلو څخه واردو شوو بدمرغیو بدلمنې کړي یو. خو اوس کار له کاره تېر دی. له بدلمنۍ سره له روږدېدو پرته بله چاره نه لرو. په موږ کې هر ډول حس غلی شوی او رښتیا دا ده چې کله د ځان په شانې نجونو ته ګورم چې زموږ دندې ته راګډېږي تر پخوا ډېره خوښېږم. ومې ویل د دې خوښۍ لامل څه دی؟ ځکه چې دنیا فاحشه ده او د نړۍ ټول خلک فاحش پرست دي. دا خو قانع کوونکی دلیل نه دی. ولې نه دی؟ دا خو ډېر ښه دلیل دی. زه چې ستاسو په شان هر څومره نور خلک ووینم چې له موږ سره یې د ژوند په لار کې ګډون کړی د خپلې عقیدې په ښه والي نوره هم پوهېږم.
ستاسو عقیده څه ده؟ زه عقیده لرم چې بشر جنایتکار دی. ښه نو ته خو باید د خوښۍ پر ځای وژاړې او د مسکا پر ځای خواشیني بخې. دلته عقاید بېلابېل دي. زه له هغه کسانو څخه یم چې د نړۍ د ناخوالو مخې ته یې خندلي او بیا به هم خاندم چې هر بدمرغه او خوار سړی وینم د زړه سوي او د دې پر ځای چې ورته اوښکې توی کړم په کتنه یې خوشحالېږم، پر بدمرغۍ وی خاندم. نو پر موږ هم خاندي؟ خود نو تاسې عجیبه او متضاد عقیده لرئ. زه خپله هم پوهیږم. فکر نه کوې چې خبرې دې له لیونتوبه ډکې دي؟ زما په دې خبرې سره مسکی شوه او وی ویل اکثره کسان چې د پیژندنې او معرفت له لارې پر خپل نفس یرغل کوي نو د عمومي پیښو او اخلاقو لړۍ را اخلي او د خپل فکر مرغه د طبیعت او موجوداتو د پیژندنې په ناپایه فضا کې خوشي کوي. وی ټول لیونیان دي. تاسو خو هم له همدغه خلکو یاست. شاید زده کړې مو چیرې کړي؟ د عمل په مدرسه کې. ښوونکی مو څوک؟ طبیعت او عمومي اخلاق. دا ورکه مدرسه چیرې ده؟ تاسې یې ورکه ګڼئ، پروا نه کوي. که ورکه نه ده نو ځای او امکان یې چیرې دی؟ په یوه غوسناکه و آهنګداره لهجه یې ویل فاحشخانه، هغه قانون چې بنسټ یې په غضب او غوسې ولاړ وي د تل لپاره دوام نشي کولی. ګوستاو لوبون. لسم څپرکی. په دغه دوو کسانو کې کومه یوه حوریه ده. په فاحشهخانه کې مې د تم کېدو 3 ورځې کیږي. که څه هم په دغه 3 ورځو کې مې کمزوري او ناروغي زیاته شوې، سینه مې نوره هم خرابه شوې او هره ورځ ترې د وینو څاڅکي راوځي. خو له ملیحې او اسیې یعنې هغه جنۍ چې د هغې په خپله وینا د دې بېناموسۍ او بې شرافتۍ په سین کې په افکارو کې بدلونونه پیدا شوي او د خلکو د روحیاتو په لټه کې ده، زه یې ژوند ته یو څه لیواله کړی یم. په ځانګړې توګه د هغې جنۍ خوږې خبرې مې د خپلو دروني زخمونو لپاره یو درمان ګڼلی او له خبرو یې خوند اخلم. خو ډېره حیرانه وم سره له دې چې د عمومي خلکو په وړاندې پر متضادو عقایدو او شکونو سربیره څنګه په ځان کې بدلون نه دی راوستی او له دغه ډول ژوند څخه خوشحاله ښکاري. په دې موده کې مشره مېرمن او جعفر خان نومې سړی چې د فاحشهخانې رئیس ګڼل کېده هره ورځ څو ځلې زموږ کوټې ته راتلل او زموږ خبرې اخیسته. اسیې هم را سره قول کړی و چې کاغذونه به راته برابروي. هغې کاغذونه راوړل. ما لومړی پر یوې پاڼې څو ګلونه او بوټي انځور کړل. اسیې ولیدل او وی ویل ښکلی دی، څرنګه چې زما اصلي موخه دا نه وه. له بلې خوا مې لیدل چې د جنۍ مې یوه شیبه هم نه پرېږدي او که کاغذونه همداسې خراب کړم خپل رښتینی مقصد به له لاسه ورکړم. مازدیګر د لمر د لوېدو پر مهال مې خپل کټ ته وغوښته او ومې ویل اجازه ده چې له تا سره یوه محرمانه خبره شریکه کړم او در څخه هیله وکړم چې پټه یې وساتې. که زما د دندې خلاف خبره نه وي در سره منمه قول در کوم چې ستا د دندې خلاف خبره به نه وي. که له دې پرته مثلا زموږ د ژغورنې په اړه خبره وی تا به زموږ مرسته کوله. له بده مرغه نه. ولې ته د دې وضعیتونو مخالفه نه یې؟ مخالفه یم، خو له مخالف کس سره هم مخالفت کوم. ستا یوه خبره هم د منلو وړه نه ده. حق لرې له تا پرته شاید ټول خلک زما د عقایدو مخالفت وکړي. علت څه دی چې خپلو ورکو عقایدو ته دومره مقید یې؟ یوازې د یوه دلیل لپاره. هغه کوم دلیل دی؟ د ټولنې اصلاح. په دې خبره دومره حیرانه شوم چې د هغې پر لیونتوب مې ډاډ حاصل کړ. ومې ویل تاسې د ټولنې د اصلاح لپاره د خلکو بدمرغي غواړئ؟ څرګنده ده. څنګه؟ یوه ورځ به دا آواز له دې کندې چې زه او ته یې په باره کې خبرې کوو او له دغو بدمرغیو چې بشر یې خپلو همډلو ته جوړوي اوچتیږي او خپریږي به. خیر غوښتونکي خلک به ورباندې خبریږي. د دې جنایت او عصمت وژنې د ودانیو په وراني پسې به راوځي. نو زما د ژغورنې لپاره به ښه وسیله دا وي چې خلک له دغې اوضاع څخه خبره کړم. که په پیل کې د تېښتې په توګه له دې ځایه ووتلاست او ومو غوښتل چې په چغو او زاریو ټول خلک له خپل برخلیک څخه خبره کړئ او دا مو عادي پیښه وګڼله، خلک به څو ورځې ستاسې په اړه خبرې کوي او پولیس به هم ځینې هڅې وکړي، خو وروسته به یې کرار ټول هیروي.
بیا ته خو لا تر اوسه د فاحشهخانې یا عملي ژوند ته نه یې راننوتې او حقایق لکه څرنګه چې دي خلکو ته نشي بیانولی. سربیره پر دې که داسې وګڼو چې تاسې د لنډمهال او یا هم د تل لپاره بریالی شوئ چې د ناموس وژنې د دې ځالې مخه ونیسئ، آیا کولی شئ پر عمومي اخلاقو هم نفوذ ولرئ؟ د هغو لاملونو او علتونو مخه ونیسئ چې نجونې او ښځې په ویرونکې بڼه د فحشا کندې ته بیایي. د ښځو ځینې طبقې شته چې په فطرتي ډول شهوت پالي دي، خو شمېره یې لږه ده. تاسو چې په دې لوړو ژورو کې دا بې شمېره فاحشې لیدلي، اکثره یې د فقر او نیستۍ د خاوند د ناسم چلند، د قانون د ناسمو اجراتو په زوره ودونو، د ځوانانو د اخلاقي فساد او د زرګونو نورو لاملونو له کبله فاحشې شوي دي. نو پر دې بنسټ زما په عقیده د ټولنې د اصلاح او د اخلاقو د تصفیې لپاره باید قرباني زیاته شي. هغه ناڅرګنده شمېره باید پیدا شي. هغه وخت به په خلکو کې خیر غوښتنه زیاته شي چې د دغه جنایتونو تکرار به ورباندې ګټور تمام شي. یو مردانه او دنګ قامت باید د ټولنې د تهذیب لپاره پاڅون وکړي. نو که ته یوه پوهه او حساسه جنۍ واوسې، دغه ډول ځان تېرېدنې ته چمتو نه یې. تر څه ځنډ او سوچ وروسته مې ویل که زه د خپل ناموس او شرافت په بایللو سره هڅه وکړم چې ټولنه اصلاح شي، دا به یو ناسم پیشنهاد وي. زه دا نه وایم چې ته بې بندوباره واوسه، بلکې زما خبره دا ده چې ته هر څومره تر فشار او شکنجو لاندې راشي، نوره به هم مظلومه ښکاره شي او مظلومیت د بري لومړنی ګام دی. ومې ویل په دې عقیدو چې ته یې لري، آیا پوهیږي دا ناشوني نظرونه چې زما په اړه یې بیانوي او دا چې نه غواړي زما د ژغورنې په برخه کې همکاري وکړي، ته هم د نورو کسانو په جنایت کې برخه لري او ستاسو د عقاید به هیڅ ارزښت ونه لري. تاسې به د دغو عالي افکارو پر لرلو سربیره په جنایتکارانو کې راځئ. زما په دې خبرو د څو دقیقو لپاره په سوچ کې شوه او تر سترګو یو څاڅکې اوښکه تویه شوه. ډېر ژر یې د ورکاوي هڅه وکړه، په وارخطایۍ سره اوچته شوه، په لوړ غږ یې وخندل او وی ویل ته رښتیا وایې، زه هم جنایتکار او انسان وژونکی یم. زه نه غواړم زړهسوی او شفقت ولرم. زما ټول احساسات یې راته ته وغلي کړي دي. ته زما زړه د ځان خواته راکاږي او هڅوي یې. زه خو زړه هم نه لرم. زه نه فلسفي یم، نه هم د بشر خیر غوښتونکي. تر اوسه مې چې څه درته وویل ټول هیر کړه. زما ټوله قوه له منځه تللې او زما د وجود هغه ګنج چې بلا ډېرې خزانې پکې خوندي وي تش شوی. اوس د نورو خلکو په لاس کې له یوې بې ارادې او اطاعت کوونکې وسیلې پرته بل څه نه یم. ما ته که لیونۍ، هوښیاره، فلسفه نادانه، ناپوهه، عالمه، انسان، حیوان او یا هم یوه ټوټه ډبره، هر څه چې وایي ووایه. تر دې وروسته یې خپل مخ په لاسونو پټ کړ او داسې ښکارېدله لکه چې ویده شوه. زه او ملیحه چې دغه متضادې صحنې ته ځیر وو، دومره حیرانې شوي وو چې آخر مې خپل لومړنی چورت سم وګاڼه او پوهه شوم چې هغه زما په شان د بېنویانو له ډلې یوه بدمرغه ده چې د ژوند د ډېرو ناخوالو او یا هم د ډېرو غمونو له لاسه چې په دغه کور کې پرې راغلي د فکر ځواک یې زیانمن شوی. کله چې مې د هغې خبرې په یادولې او د هغې ګرد سره عادي چلند به مې له مشرې مېرمن سره پرتله کوه، شکمنه کېدلم. خو له هغې سره تر څو ورځو دوستۍ او خبرو اترو وروسته پوهه شوم چې هغه خوارکۍ تر یوه اغېز او نفوذ لاندې راغلی چې د خلاصون لپاره هیڅ لاره نه برېښېده. په دې معنا چې دا نجلۍ د بهرنیو کسانو لخوا چې شاید د مشرې مېرمنې له دوستانو څخه به وي هیپنتوزم شوې او په دې توګه یې تر خپل اسارت او بندګۍ لاندې راوستلې ده. پر دې مهال د بشر د جنایتونو او تیریو له کبله ګوته پر غاښ پاتې شوم او په صمیمانه ډول مې پر مسببینو لعنت ووایه. لنډه دا چې خوارکۍ تر څه مهال هماغسې پاتې وه. لاسونه یې له خپله مخ څخه لرې کړل، سترګې یې تکې سرې وې، خو پر مخ یې د اوښکو کومه نښه نه ښکارېده. اخر مې وویل هغه اصلي مطلب چې غوښتله مې درته وی وایم په خبرو کې راڅخه هیر شو. د بېسده خلکو په شان یې وپوښتلم کوم مطلب؟ غواړم د خپل ژوند تاریخچه ولیکم. د پوسخند په ډول یې وخندل، خپلې اوږې پورته واچولې. زه پوهه شوم چې دغه کار ته ارزښت نه ورکوي. تر څو دقیقو وروسته له خپل ځایه اوچته او رانږدې شوه. وی ویل د شرافت قول راکړه
چې له خپل سرګذشت پرته به بل څه نه لیکي. ومې ویل قول درکوم پروا نه کوي ویې لیکه خو ګټه به یې څه وي. یوه بوختیا ده چې ځان ته یې غوره کوم. بې ګټې کار دی ځکه څوک به یې ونه لولي. دا اصل زما د بې اعتنایي نوبتو. ما هم له ځنډ پرته اوږې پورو ته واچولې. ملیحې وویل نو ته به په دې توګه د 2 کسانو د حال شرح لیکي. څنګه؟ ځکه چې په دې پیښو کې به زما د حال شرح هم بیانوي. خو ولې نه؟ او تر هغې شپې وروسته مې د دغه پاڼو په لیکلو پیل وکړ. په هغې کور کې مې 4 شپې تېرې شوې وې چې مشره مېرمن زموږ خونې ته راننوتله او لاسي څخه یې زموږ حال وپوښت. وی ویل الحمدلله ښې دي. وروسته ملیحې ته ځیر شوه. زیاته یې کړه چندانې ناروغي نه لري. له دې شپې وروسته کار کولی شي. په دې خبره مې پر بدن لړزه راغله. د ملیحې رنګ والود. ومې پوښتل مثلا څه کار ورسپارئ؟ د خلکو هرکلی. کوم خلک او د دې هرکلي موخه څه ده؟ په موسکا یې ځواب راکړ کله چې د وار ورسېد بیا به پوهه شي. له ځنډ پرته له کوټې څخه ووته. له هغې شېبې وروسته مې ناروغي نوره هم زیاته شوه. ملیحه زما کټ ته رانږدې شوه او زما په غاړه یې لاس راواچوه. په ډېره توندۍ سره یې وژړل. د هغې ژړا په ما کې بسیارې اندېښنه رامنځته کړه. اسیې هم هیڅ ډول ممانعت ونه کړ. یوازې په خپلو تورو سترګو زموږ په ننداره بوخته شوه. مازدیګر مهال و 2 نجونې چې ډېر سینګار یې کړی و او پرته له دې چې معمولي آداب او درناوی پر ځای کړي راننوتې. بېواره یې په خندا پیل وکړ او رانږدې شوه. وی ویل په دغه 2 کې حوریه کومه یوه ده. اسیې یوازې د لاس په اشاره ملیحه ور وښوده. هغوی ورته ځیر شوي وو او وی ویل حوریې راځه مشره مېرمن دې غواړي. ملیحه لکه بېسده شوې چې وي. زما د کټ پښه یې ټینګه نیولې وه. ومې ویل مشرې مېرمن ناوړه کار وکړ چې دا یې وغوښتله. ژر له دې ځایه ووځئ. خو ومې لیدل چې هغو نجونو په بې پروایۍ سره وخندل او په نڅا یې پیل وکړ. یوه ملیحې ته ورنږدې شوه. پر دې مهال ملیحه ډېره په غوسه کې وه. ما هم له خپلې کمزورۍ او ناروغۍ سره هڅه وکړه له کټ څخه اوچته شوم. خو ملیحې هغې ته وخت ورنه کړ. د دې وروستیو ورځو د بدمرغۍ او مصیبتونو د انتقام په توګه یې هغه جنۍ ته دومره زوروره څپېړه ورکړه چې هغه جنۍ دروازې ته نږدې سره وڅرخېده او پر ځمکه ولوېده. کله چې دغه بله جنۍ د هغې بلې خوا ته وخوځېده ملیحې هغې ته هم داسې څپېړه ور حواله کړه چې له خونې څخه د نجونو د نارو او چغو اوازونه اوچت شول. تر 2 دقیقو وروسته تر 25 ډېرو ښځو او نارینهو زموږ د کوټې خوا ته راوځغاستل او هلته سره راغونډ شول. زه د دغه خلکو په لیدو ډېره حیرانه شوم چې داسې ناڅاپه دومره ډېر خلک له کومه شول. تر ټولو مخکې مشره مېرمن او جعفرمنان ولاړو چې ملیحې ته نږدې شول. ویې پوښتل ژر شه ووځه. ومې ویل چیرې ووځي؟ غلی شه دا په تا پورې اړه نه لري. په فاحشه خانه کې دا لومړی ځل و چې د شرف او حرمت د بربادۍ لومړنی وار یې راکړ. دا ګزار د موټر چلوونکي ولیزغره تر ګزارونو 100 چنده اغېزناک پرېوت. بېسده پر خپل ځای ولوېدم. ملیحې خوارکۍ زما په کټ پورې ځان نښلوه او په ډېرې توندۍ سره یې نارې وهلې. اوښکې یې تویولې او ډېر ژر 2 کسه ترې تاو شول. خوله یې وربنده او له کټ څخه یې بېله کړه. په کشولو یې ویستله. کله چې زما له خونې ایستله د زارۍ او تزرو په نظر یې راته وویل خورجانې راورسېږه. په ستوني کې مې ژړا غوټه شوه. سلګۍ ونیولم. آن ساه مې هم نه شوه کښلی. هڅه مې وکړه له ځایه اوچته شم. ځان له کټه لاندې واچوم او ورودانګم خو ونه توانېدم. د تاثر او غوسې له کبله سره وڅرخېدم او بېسده ولوېدم.